خط او که ځان یې تر همدغسې محدود که بیا به محدود وي نو څو دې وس رسې په لویه دریاب کې لمبه خوشحال بابا وي که نه په ویاله کې د زوال وینم نهنګه 2 چلنجي لوبې مونږ کړي یو م والیبال کړی ګټلی هم دی دا د کلي خلک شاهدان دي او یو د پهلوانۍ چې کوم چلنج دی هغه هم مونږ ګټلی دی والله زه خو ځان بې غلی کمیټي ورکه کمیټي کې به خو ډمې ته دغه نو ورته ګډان او بیا وایي چې میدان کوږ نو زما په خیال دا میدان هم لږ کوږ په دې کیمره کې به هم ښکاري راځي دا زموږ دغه پلیر ته دا دغه ور واړوه زموږ دا خطرناک پلیر دا سړی دی ټول انداز یې پکې راولئ بس دا پلیر دی انشاءالله د ده په دغه به چې کوم دی که نه په توسط د ده په توسط د ده په وسیله به دا میچ ګټل کېږي السلام علیکم د جان افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ هیله یم ښه به یاست د کابل سروبي ولسوالۍ په مومندي کلي کې یو د کرکټ یوه ډېره جالبه لوبه هم تنظیم کړې ده یو ټیم را سره د کابل نه راغلی او یو ټیم د دې کلي د ځوانانو دی نو د دوی ترمنځ لوبه ده ډېر ګران او قدرمن ملګری پیر صاحب عنایت الله دیدار صاحب زموږ د ټیم کوچ دی او په بل ټیم کې را سره بلال حمید صاحب دی چې د مومندي د کلي د ځوانانو د ټیم مشري کوي دیدار صاحب ستړي مشئ سلامونه جوړ په خیر خوشحاله اوسئ لوبه به انشاءالله جالبه وي او څه پلانونه دي نو پلانونه خو دا دي چې موږ سره دا انداز دی او دا کافي ښه هیټر دی او دا زاید ارمان دی کاکو دی ګجروال دی دا نور ملګري دي نو پته به په میدان لګي کنه نو لیدونکو دیدار صاحب وایي چې موږ خو لوبغاړي ورته هغه ښه لوبغاړي هم را جمع کړي دي حمید صاحب ستاسو نظر ستاسو لوبغاړي څنګه دي یو ټیم السلام علیکم ما سره خپل هم ډېر ښه کلاړیان موجود دي اول زموږ کیپټن څه دی احمد الله عبید او بیټسمنان چې دی انعام الله رشید استاد محمد آغا د ټول نومونه به نه اخلم هغه نعمت هم را سره ده او ډېر ښه بالر کېدای شي او مېلمه ټیم ته ډېرې زیاتې ستونزې جوړې ډېر ښه ټیم مو تنظیم کړی د دې لوبې چیلنج دا خو چیلنجي لوبه ورته وایي چیلنج تاسو دیدار صاحب ته ورکړی او که د دوی له خوا نه دیدار صاحب او د ګجروال دې دواړو ما ته مصلحت کړی و مصلحت یې کړی والا تر دې مخکې کوم چیلنج نه دی سره کړی چیلنج دې نه مخکې نه دوی سره داسې چیلنج کې نه یو سره 2 چلنجي لوبې مونږ کړي یو م والیبال کړی ګټلی هم دی دا د کلي خلک شاهدان دي او یو د پهلوانۍ چې کوم چلنج دی هغه هم مونږ ګټلی دی والله زه خو ځان بې غلی او بله دا ده چې دا وړکه چې دی دا نامي پلیر دا سترګې مې لږ پټېږي لمر دی دا 7 کاله کېږي ورزش یې نه دی کړی خېټه ګورې
نو دا کمول غواړي که نه هدف همدا دی چې دا خلک خپلو کې لوبې وکړي هغه فکر جوړ شي انټرټینمنټ به هم شي دا ویلیو دا زموږ ارزښتونه دي دا به هم شي انفارمیشن به هم شي دا خلک به یو بل سره اشنا کېږي او بس اول او آخر تاکید دا دی په دې هلکانو باندې چې داسې ښه ماحول کې داسې په مینه مینه لوبه وشي څومره ښه څومره ستر اهداف د دې لوبې نه دي او اکثره د دغسې لوبغالو نه دغسې میدانونه ځوانان لکه زمونږ اوس د ملي لوبډلې کوم لوبغاړي چې دي همدغسې د کلیو او د کوڅو د کرکټ نه راغلي دي اوس په نړیوالو ډګرونو لوبېږي ډېره د ویاړ خبره ده نو بالکل دا ده که نه سټارټ خو اخیستل دي یو قدم دی او دا قدم معمولا په ډېر وړوکوالي کې د کور او کوټې نه شروع کېږي بیا دا سټیج بیا نړیوالي خو مهمه دا ده چې دا څوک په دغه سټیج هم لوبېږي چې هغه ډېر لوی تصور وساتي نو هغه به رسېږي او که ځان یې تر همدغسې محدود که بیا به محدود وي نو څو دې رسي په لویه دریاب کې الله هم به خوشحال بابه وي که نه په ویاله کې د زوال وینم نهنګه نو انشاءالله موږ دا دوه شیان دی نه ګټلي دي او دا کرکټ به هم ترې ګټو بیان جي هغې کې موږ سره درغلي سوي دي په تیرو چیلنجونو کې دا ویډیوګانې شته نه میلمه ټیمونه دي نو ځکه موږ څه نه وایو د میلمستیا لحاظ کوئ خو زه دا نننۍ لوبه خو موږ مستنده لیدونکو ته ښایو دا قضاوت به بیا هغوی وکړي چې او نو دیدار صاحب موږ به مخکې راشو تاسو به ټاس ولئ ستاسو کپتان صاحب ټاس یې وګاټه لیدونکو ټاس یې وګاټو نو کپتان صاحب تاسو راشئ ستړي مشئ خیر السلام علیکم خیرت ده خوشحاله اوسئ مننه ټاس خو مو ګاټه قسمت یاري وکړه بیټینګ انتخابوئ که بال کوئ یاره بیټینګ هم زیات ده ځکه اول به بیټینګ انتخاب کو ښه او څو اوره لوبه ده 10 اوره 10 اوره 10 اوره لوبه ده او هر بالر ته 2 اورونه دي ټارګټ صحیح نو لیدونکو ورزو د لوبې خواته راځئ موږ سره اوسئ خوندور کیچ وروسته وکټه د متیولا کاکو په بال باندې واخیستل شوه د ولی جان وکټه وه چې متاسفانه وسوځېده Out. Shot. څلور منډې شاټ کمیونټي ورکه کمیونټي کې به لیدونکو میچ مو وکوته دیدار صاحب دوی متاسفانه لوبه وبایلله او بلال حمید صاحب دوی وګټله د 15 منډو په توپیر دیدار صاحب څنګه چلو د ځوانانو څه وجه والا دغه یو روایتي خبره بیا د فیسبوکي شي هغه وخت کې هغه میچ وکړو بیا له زړونه یې وګټل خو زما د خلکو دا زړونه مو نه ګټل اوس مې ته تپوس هم وکړو چې دا څه وجه کېدی شي که نه نو دوی هماغه خبره وکړه میدان کوږ
پخوا وېډه مې ته دغه نو ورته ګډا نو بیا وایي چې میدان کوږ نو زما په خیال دا میدان هم له کوږ په دې کیمره کې به هم ښکاري. د ځوانانو مهارت به مې او یو بله روایتي خبر هم دی کې راځي که نه خلک کوي ګټلو بایللي اچھا چې بایللي زمان پکې شامل یې ورور او خور دي. ښه نو حمید صاحب تاسو ته دې مبارکي. ډېره مننه. ټیم ته خو دې ویلې چې سترګه زما هسکه کړه. او بالکل ما خپل ټیم ته دا یادواري وکړله چې زما سترګې مو جګې کړې، بلکې مقابل ټیم یا مېلمه ټیم چې کوم راغلی و ښه لوبه یې وکړه، ځای سره ناشنا و، پیچ سره ناشنا و، میدان ورته ناشنا و، لږ بلد نه و ورسره مطلب. خو کوږ دا کمره کې ښکاري دا میدان کوږ و. میچ مونږ وګټلو خو د پیر صاحب خبره میدان لږ کوږ و. ښه بس په همدې به ووایو چې زه د میدان د کوږوالي د وجې د کابل نه راغلو ځوانانو لوبه د دې کلي ځوانانو ته ور پرېښوده او هغوی بریا خپله کړه. نو تاسو ټول نه مننه کوو، تر بیا ښې چارې.